السلام علیکم دوستانو، نن در سره د هر حاجت د پوره کولو لپاره یوه ناشنا وظیفه شریکه کوم چې انشاءالله له کلونو راهیسته د کم انسان حاجتونه نه پوره کیږي، دا یوه وظیفه به یې پوره کړي. دا یوه داسې بهترینه وظیفه ده چې دا وظیفه تاسو د تهجد په وخت کې وکړئ، سهار ته به د هغه حاجت پوره وي. او د تهجد په وخت کې کچیرې تاسو دا وظیفه وکړئ، سهار ته چې هر مشکل و هغه به الله تعالی حل کړي. او که د مالداري لپاره وکړئ دا وظیفه، مثلا سار سے راپورته کیږي الله به د مالدار کې، او سار سے راپورته کیږي هر حاجت به د پوره سي، او سهار سے راپورته کیږي د کم مشکل د حل کولو لپاره، د کم مقصد د پوره کولو لپاره چې تاسو دا وظیفه کړې وه د تهجد په وخت کې، الله به ستاسو هغه مشکل حل کړي، سهار ته الله به ستاسو هغه حاجت پوره کړي. دوستانو، د وخت د بزرګانو ازمویل سوې وظیفه ده، طاقتوره وظیفه ده، مجربه وظیفه ده. راسي خپل حاجتونه ور باندې پوره کړئ، خپل دعاګانې قبول کړئ، او له الله څخه کم نعمت غواړئ په دغه وخت کې الله درکوي. که به انتها زیات مال و دولت غواړي الله یې درکوي، که اولاد غواړي الله یې درکوي، که په یو مقصد کې لګیا یاست او په هغه مقصد کې کامیابی غواړي، په هغه کې ترقی غواړي الله به یې در نصیب کړي. یا روزګار غواړي، روزګار نشته، کاروبار غواړي، کاروبار نشته، الله به روزګار او کاروبار در برابر کړي. یا په روزګار او کاروبار کې ترقی غواړي، پرمختګ غواړي، کامیابی غواړي. نو دغه وظیفه چې زه یې درته ښیم د صلات تهجد په وختو کې، د شپې د نیمۍ په وخت کې دا وظیفه کیږي، الله به په کاروبار کې ترقی در نصیب کړي. خو بالظاهر اخر درته وایم چې تاسو چې کم حاجت په زړه کې لرئ، کم خواهش په زړه کې لرئ، کم ارمان په زړه کې لرئ، د هغو ارمان د پوره کولو لپاره دغه وظیفه نهایت طاقتوره مجرب عمل ده. نو انشاءالله یو ځل یې وکړئ دوستانو، دعا یې به راته وکړئ، بیا به بار بار دا وظیفه تاسو کوئ، بیا به ستاسو حاجتونه د دې وظیفې په کولو سره تاسو خپل حاجتونه پوره کوئ. دا وظیفه چې هم چا کړې ده، د کم مقصد لپاره یې کړې ده، په هغه مقصد کې الله درته کامیابي ورنصیب کړې ده. نو راسئ دوستانو، یوه شپه تکلیف ده پر ځان باندې یې تیر کړئ، د شپې په نیمۍ کې راپورته سئ، 20 منټه پر ځان باندې تکلیف راولئ، پر ځان باندې محنت راولئ، را روان مستقبل ټول برابر کړئ. را روان وخت ټول په خوشحالي باندې تیر کړئ، را روان وخت ټول قرضې له ځان څخه ختم کړئ، را روان وخت بېروزګاري ختمه کړئ، را روان وخت کې خپل اولاد، خپل را روان نسل ته یو ښه مستقبل برابر کړئ، ښه کاروبار ورته برابر کړئ، هغه هم انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره. او دا وظیفه دوستانو ازمویل سوې وظیفه ده. یو کس خپله راته ویلي چې زه په یو مقصد کې، یعنې یوه وظیفه د سرکار یوه نوکري مې کوله نه راته میلاوېده، خو ما دا عمل شروع کړی، دا تو صلات تهجد مې شروع کړی. کمو خلکو چې په پیسو باندې هغه رتبه اخیسته هغو ته نه سوه میلاو، ما ته الله دغه خوښې په فری کې راکړله. دا څه وجه وه؟ نو دی فرمایي چې دا خاص د دې صلات تهجد برکت و چې خلکو په لکاو روپۍ هم پر هغه ځای خرچ کړي، خو هغه یې لاسته نه راوړو، ما صرف د صلات تهجد په کولو سره هغه څه لاسته کړو. نو دوستانو، که چیرې هم تاسو کم مقصد لرئ او هغه ځان ته پوره کول غواړئ، یا یو وظیفه ده، نوکري ده، یا په یو مقدمه کې مخ ته تګ ده، په مقدمه کې کامیابي ده، یا کاروبار ده، یا روزګار ده، یا اولاد ده، د هر څه لپاره، نو انشاءالله دا یو مجرب طاقتور عمل ده. ما خپله له یو کس څخه اورېدلې او ما خپله هم کړې ده، او ما ته یې مثبت رزلټ په لاس راکړی ده، تاسو ته یې هم انشاءالله درکوي، خو صرف او صرف یقین مضبوط کړئ. طریقه یې درته ښیم، طریقه صلات تهجد خو به تاسو ته معلوم وي، له نبي علیه السلام 2 رکعاته، 4 رکعاته، 8 رکعاته، 12 رکعاته ثابت دي. دا به څنګه کیږي؟ په 2 رکعاته. ستاسو مرضي ده، که 2 رکعاته کوئ، که 4 رکعاته کوئ، که 8 کوئ، که 12 کوئ، 2 رکعاتو نیت تړل کیږي، دا لمونځ کیږي. طریقه یې داسې ده، مثلا وخت
د شپې په نیمای کې به راپورته سي. د شپې داسې نیمای اوس فی الحال وخت مثلا په دې غټو ورځو کې یاندې په غټو ورځو کې به تاسو له 1 بجې څخه نیولې تر 2 بجو پورې یا 2:30 بجو په غټو ورځو، او په کوچنی ورځو کې مثلا زمې د په زمې کې مثلا له 3 بجو نیولې تر 4-5 بجو پورې په دې دوران کې به تاسو راپورته سئ. اولین به پر سنت طریقه اودس وکئ، له هغه نه بعد به جای نماز راواخلئ، اوار به کوئ، پر هغه به ودرېږئ، نیت به داسې وتړئ. نیت کوم د زړه له اخلاص سره لمونځ کوم، 2 رکعته صلات تهجد خاص خدای لره په دې ازر وخت مخ مې کفر لوري د کعبې شریف خواته الله اکبر. بس هغه 2 رکعته لکه نفل داسې کېږي، دا به وکئ. له هغه نه بعد به له خپل جای نماز څخه نه ولاړېږئ، پر هغه ځای به ناست مثلا کمې 2 رکعته کول، کمې 4، کمې 8 په 2 رکعته سره که 12 مثلا چې لمونځ فارغه سو د لمانځه نه بعد پر خپل ځای ناست له خپل جای نماز څخه مه ولاړېږئ. اولین 111 واره دا درود شریف ووایاست. کم درود دا 111 اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. بس اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد 111 واره دی ووایئ. له هغه نه بعد 200 واره قل هو الله احد ووایه. څو واره؟ 200 واره. کله چې د 200 واره قل هو الله احد الله صمد دا ووایه، له هغه نه بعد بیا 100 واره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تر ولغدالین امین فورې دا 100 واره ووایه. په پای کې 111 واره بیا هغه درود ووایه کم په سر کې چې دی ویلی و اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. نو داسې د کله ووایه کې د محبت لپاره کوي مثلا پر یو خوړونکي شی دم که په هغه چا باندې وخوره هغه به د ستا محبوب جوړ سي، یا د بیماري لپاره یا کوي پر هغه اوبو باندې پر شی دم که بیمار باندې یې وچکه، یا مثلا د مینې او محبت لپاره یا د رښتیا لپاره پر هغه اوبو یا پر خوړونکي شي په هغه کس باندې یې وچکه. او له هغه نه بعد دغه درود او دغه د قل هو الله شریفه او سوره الفاتحه سي الحمدلله د تر الغدالین امین ستا 100 واره ویلې ده. دا الله ته پیش که دعا وکړه په ډیره عاجزي په ډیر خشوع سره چې الله دا مقصد لرم، یا الله دا حاجت لرم، یا الله دا ارمان لرم ته یې رافره کړې. انشاءالله دا وظیفه چې ته یوه شپه وکړې د یوې شپې په کولو سره به ته په خوند پوه سې، بیا بیا را روانه زندګي کې بار بار کوې. نو دا وظیفه وله نورو سره هم شریکه کړئ دوستانو، خپله یې هم وکړئ. اسانه عمل ده، هېڅ مشکل کار نه ده. والله زندګي به دې دنیا به دې هم برابره سي، آخرت به دې هم الله در برابر کړي. پر ژوند به هم خوند واخلې، پر زندګي به خوند واخلې، او آخر زندګي آخر وخت چې راځي مثلا چې آخره زمانه ده په هغه کې به هم کامیابي. پر الله مسپارم تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.